په دې واقعې کې به تاسو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د یزید ترمنځ چې کوم هغه مخالفت راغلی دی دا تاسو سره ګرځي چې په کومه خبره باندې مخالفت راغلی او کوم صحابه کرام د یزید سره په دې خبره باندې مخالف شول او ولی یزید د دې مشر مقرر شو. په دې واقعې کې به تاسو ذکر کیږي. یزید څوک و؟ دا یزید د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ زوی. خبره ذهن کې یاد وساتئ. معاویه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي و. د څلورم خلیفہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه وروسته چې ډیر خلافت کړی دی هغه د کړی دی 20 کاله د مسلمانانو باندې حکومت کړی دی. اول خلیفہ چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب و، دویم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او دریم حضرت عثمان غنی صاحب او څلورم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او پنځم خلافت چې کړی دی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ 20 کاله په مسلمانانو باندې د خلافت کړی دی. خو چې کله حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو په دغه وخت کې دی معاویه رضی الله تعالی عنہ ځان سره سوچ وکړو که زه وفات شم داسې نه چې زما د وفات نه بعد په مسلمانانو کې اختلاف جوړ شي. یو به وایي چې زه د مسلمانانو خلیفه یم، بل به وایي چې زه د مسلمانانو خلیفه یم. راځه د خپل مرګ نه مخکې یو څوک وټاکه چې هغه به د مسلمانانو خلیفه او مشر بشي. نو دی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خپل زوی امیر المؤمنین یا خلیفه وټاکلو چې دا به ستاسو امیر المؤمنین ټول خلک راشئ. دا یزید نه دی، دا یزید یې وټاکلو. نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړو چې دا څومره خلک چې کنه تاسو راشئ زما په ژوندون د یزید سره بیعت وکړئ چې دا ستاسو امیر المؤمنین به چې زما د وفات نه بعد تاسو مشر به چې بیا تاسو کې اختلافات او جنگ او جګړې ګڼئ. نو ډیر زیات خلک راغلل د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ زوی چې یزید د سره بیعت وکړو او د خپل امیر وټاکلو. خو شپږ صحابه کرامو چې سخت مخالفت وکړو او ورته چې دا خبره در سره مونږ نه منو، دا خو د بادشاهانو او د قیصر روم او د رومیانو او بازنطینیانو کار دی چې څوک د خپل دی را ژوندی دی او په د هغې نه بعد خپل بچی ټاکي، هغه بیا خپل بچی ټاکي. دا یو رقم فتنه را پیدا کېږي. دا په اسلام کې دا کار نشته. د مسلمانانو مشر خو به هغه څوک چې د مسلمانانو یو څو کسان مشران کیني، 10-15 د شورا غړي کیني، هغوی یو کس تعین کړي چې دا به امیر المؤمنین کېږي، مشر به کېږي. داسې نه چې پلار به راجګ شي هغه به خپل زوی وټاکي او هغه به راجګ شي هغه به بل خپل زوی وټاکي. داسې کار به نه کوي، دا ښه کار نه دی. دا شپږ صحابه کرام په دې کې مخالف شول. په دې شپږو صحابه کرامو کې یو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی و چې عبدالرحمن بن ابوبکر و، یو د عمر فاروق صاحب زوی و چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ، یو د عباس رضی الله تعالی عنہ زوی چې نبی سلام کاکا دی د هغه زوی چې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ، یو د زبیر صاحب زوی و. زبیر په عشره مبشره و په 10 صحابه کرامو کې دی، لوی مقام لري چې عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ، یو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې د علي صاحب زوی و. دیش 50 صحابه کرامو چې کنه کله مخالفت وکړو چې مونږ دا در سره نه منو، دا خو د شاهنشاهتوب کار دی او په اسلام کې دا کیسې نشته چې یو سړی د راپاسېږي او خپل زوی دې وټاکي چې دا ستاسو امیر المؤمنین شو. خو د 50 صحابه کرام مخالفت وکړو چې دا سره مونږ نه منو. نو بیا کله چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ژوندی خو دوی خو مخالفت کولو دا ورسره نه منله. خو چې معاویه صاحب وفات شو، د معاویه صاحب د وفات نه بعد یزید د خپل بادشاهي اعلان وکړو. د دغه کوم پایتخت چې و په کوم ځای کې چې ناسته یې کوله دا شام و، اوس یې ورته سوریه وایي. په دې سوریه کې دا یزید چې و هلته یې ناست خپل پایتخت یې جوړ کړی. هلته چې کله کېناستېدلو دا یزید او اعلان یې وکړو، نور خلکو ته اعلان وکړي چا بیعت نه یې کړی راځئ وکړئ. نو چې دی کله یزید دا اعلان کوي په دغه وخت کې د معاویه صاحب وفات شوی دی، د هغه 15 صحابه کرام خو مخالفت کړی و که نه. په دې 15 صحابه کرامو کې د ابوبکر صدیق صاحب زوی وفات شوی دی، عبدالرحمن بن ابوبکر صاحب. څو پاتې شول؟ 4 صحابه کرام پاتې شول. یو د عمر فاروق صاحب زوی، یو د عباس صاحب زوی، یو د زبیر صاحب زوی، یو د علی رضی الله تعالی عنہ زوی. دا نومونه ځان سره په یاد وساتئ. 3 پکې عبدالله راځي، یو حسین صاحب، یو عبدالرحمن صاحب. دا ځان سره یاد وساتئ، درنیر نشي ګوره، ښه اسانه دي. عبدالرحمن بن ابوبکر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر او یو حسین بن علی رضی الله تعالی عنہ. دا 15 صحابه کرام اختلاف کړو. په یزید چې کله اعلان د بادشاهي کوي په دغه وخت کې دغه عبدالرحمن بن ابوبکر صاحب چې و دا وفات شو. دا 4 صحابه کرام پاتې شوي دي. بیا په دې 4 کې چې دی کله یزید اعلان وکړو دغه 2 صحابه کرام چې دي عبدالله بن عباس صاحب او عبدالله بن عمر صاحب، دوی دواړو وویل
اوس خو اسم اعلان کړی دی که موږ ورسره جنګ کوو او پاسیږو پاسون کوو خو دا بله فتنه را پیدا کېږي مسلمانان به په خپلو منځونو کې هغې طرف نه هم صحابه مسلمانان به دې طرف نه هم صحابه مسلمانان به او جنګونه به یو بل سره یو بل وژنې او قتل کېږي دا خو نور فساد جوړ شو دا هغې فساد نه خو بیا دا فساد پسې غټ شو نو دوی دواړه هم لاړل عبدالله بن عباس صاحب او عبدالله بن عمر دا دواړه صحابه هم لاړل د یزید سره بیعت وکړو زه ته زموږ مشر شوی ورکې کړ اوس یو اعلان شوی دی یو کار شوی دی دا دو صحابه چې پاتې شول یو عبدالله بن زبیر صاحب یو حسین بن علي رضی الله تعالی عنهم دغه دو صحابه کرامو کلک مخالفت وکړو چې نه مونږ در سره بیخي اوس هم نه منو چې ته خو د شریعت نه خلاف کار دی کړی ځکه چې باید شورا کینې هغه یو کس مشر وټاکي دا غلط کار کړی موږ در سره دا نه منو خو دغه دو صحابه کرام چې د دوی په خپل منځ کې لږ معمولي غوندې اختلاف راغی عبدالله بن زبیر صاحب ویل چې د مکې مکرمې کې به موږ خپل یو کمیټه جوړه کړو خپل پاڅون به جوړ کړو دلته به خلک ځان سره ملګري جوړ کړو دې کې به موږ خپل دارالحکومت جوړ کړو د عبدالله بن زبیر صاحب ورته چې دلته به خپل حکومت جوړ کړو یو کس په مشر وټاکو چې دا به زموږ امیر المؤمنین شي دلته موږ سره خلک یې بیا چې کله زموږ طاقت ښه زیات شو بیا به د یزید سره مقابلې ته هلته ورشو او حسین صاحب چې نه زه مخالفت یې کوم خو دې ځای نه نه زه هلته ورپسې یوازې په یوازې ورځم او شانت او په یوازې خو کله کېږي په یو ځان باندې کله د ټول لښکر سره جنګ کېږي د ټول حکومت سره دا چې نه زه ورځم دا د علي رضی الله تعالی عنه زوی او بهادري پکې انتهایي زیاته او د نبي صلی الله علیه وسلم مسیح ورپسې ورغی ورته ویل کله چې کوفې ته رسېدلو دا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نو هغلته د یزید یو گورنر هغه خپل گورنر مقرر کړ ابن زیاد نومېده ابن زیاد ته د یزید خط راولېږلو چې حسین صاحب راځي منع کړه چې ما پورونه رسېږي دا حسین صاحب ویل زه ورځم او د یزید نه پوښتنه کوم چې تا ولې د شریعت نه خلاف کار کړی دی او دا کار صحیح نه دی ته باید د دې نه لاس په سر شي او واپس شورا کینې او هغه یو امیر المؤمنین وټاکي خو یزید د ابن زیاد ته خط راولېږلو چې دا حسین ما ته راپرې نه دی کیسه ختمه کړه یعنې مسلمانه منع کړه یزید چې و د ابن زیاد چې و دا گورنر دغه د په دې کوفه کې چې اوسېدو هغه خپل کمانډر ته امر وکړو چې هغه نوم شمر و شمر دې شمر ته ویل چې ورشه د حضرت حسین چې دا شهید کړه نو هغه د خپل لښکر سره راغی او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه یې منع کړو چې مه ځه او ګرفتار یې کړو نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې ما پرېږدئ چې زه لاړ شم یزید ته او یزید سره به زه خپله خبرې وکړم او یا مې پرېږدئ چې د کافرانو سره جنګ وکړم او یا چې دی ما پرېږدي چې واپس لاړ شم مکې مکرمې ته نو هغې په یو حالت کې پرې نښودلو که مکې مکرمې ته لاړ شو خو هغلته بیا موږ ته فساد جوړوي نو دغه شمر چې دی دا راپاڅېد او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه مبارک شهید کړو او داسې بیا د دوی سره شهید کړو چې سر یې ترېنه پرې کړو او سر همداسې راواخیستلو د ابن زیاد مخ ته یې کېښود کوم ګورنر چې دی دې ګورنر بیا په یو ډبي کې بند کړو په تحفه کې یزید ته ولېږلو یزید چې دا کار وکتلو بعضې علما کرام فرمایي چې خفه شو او بعضې وایي چې نه خفه نه شو چې پرې راضي و چې ښه کار وشو خو وایي خفه په دې شو چې وایي ما خو تاسو ته چې دی د دې امر نه وکړي چې دا تاسو مړ کړئ وایي بعضې علما چې وایي که نه چې خوشحاله دی او په دې کار کې د حسین رضی الله تعالی په دې شهادت کې د یزید لاسو یو نقطه دلته دا ذکر کوي وایي که دې پرې خوشحاله نه د ابن زیاد چې و دا گورنر او دا شمر خو دوی ته به یې سزا ورکوي که نه اوس یو سړی راپاڅېږي ستا د اجازت نه غیر تا ورته صرف عمل کړی چې منع کړه او هغه راپاڅېږي بل کس وژني ستا د اجازت نه غیر بل کس ووژلو خو دغه کس د سزا حقدار دی که نه ولې سزا نه ورکوي سزا یې ونه کړه ابن زیاد چې هغه په خپله ګورنرۍ باندې هماغسې پاتې شو هغه شمر چې په خپل کمانډرۍ باندې هماغسې پاتې شو چې ورسره کار هم نه درلودلو خو دغه حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت کې د یزید پوره لاسدار ظلم د یزید سره په لسم محرم باندې دغه کار ورسره بیا د یزید وکړو د حسین رضی الله تعالی عنه شهید شو بیا عبدالله بن زبیر صاحب په مکه مکرمه کې وکړ هغه خو ورسره بیعت نه وکړی نو هغه عبدالله بن زبیر صاحب ډېر زیات خفه شو او ویل چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د نبي صلی الله علیه وسلم مسیح د فاطمه رضی الله تعالی عنها زوی د علي صاحب زوی دا یې شهید کړی دی او دلته هغوی بیا خپل یو حکومت جوړ کړو په مکه مکرمه کې او دی یې مشر و خو یزید چې دا نه شو برداشت کولی چې زما حکومت دی په شام کې او دوی د مکه مکرمه کې بل حکومت جوړ کړی خو یزید بیا لښکر راولېږلې په مکه مکرمه باندې حمله وکړه دا کومه خانه کعبه چې دام پکې وسوځېدله د هغې لاپې ټول وسوځېدلو او دومره لوی ظلم یې وکړو چې حضرت عبدالله بن زبیر صاحب هملته په مکه مکرمه کې شهید کړو
ځکه بیا هلته نور څومره صحابه کرام چې ول کنه هغوی ټول راپاڅېدل او پاڅون یې وکړو او دا خبره وکړه چې یزید چې دی کنه ډېر زیات ظلم کړی دی او د خلاف باید پاڅون وشي. نو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه مبارک په شهادت کې د یزید مکمل پوره لاس